تیر ورځ اسلام آباد کې په وزارت داخله کې منیسټری اف سفران چې کوم وفاقي وزیر دی امیر مقام تر چتر لاندې په لویه سطحه غونډه ترسره شوله چې په دې کې د هرې ادارې پورې تړل شوي خلک وو او د افغان مهاجرینو دغه کوم را روان 13 جون چې د دوی نیټه ده په دې باندې هر اړخیزه خبرې شوې دي او دوی هغه خپله برنامه برابره کړې ده. دا چې اوس دوی څه کول غواړي، په کومه طریقې غواړي، دوی خپله پالیسي برابروي او بیا دا حکومت ته وړاندې کوي د تایید لپاره، چې طبیعي خبره ده په دې کې به دوی له حکومت نه د افغانانو د دغه مودې د تمدید غوښتنه کوي. دا چې اوس د څونه مودې د تمدید غوښتنه کوي، د 3 میاشتو، د 6 میاشتو یا زیات نه زیات د کال، دا 3 اپشنې به په دې کې، خو امکانات دا دي چې 3 میاشتې یا 6 میاشتې وخت په دې کې ورکړي. او ورسره بیګا چې کوم دی د پاکستان استازی چې کوم د افغانستان لپاره دی محمد صادق خان، هغه د یونیسیار له مشرې سره کتلي دي او په دې باره کې یو ټویټ هم کړی دی. پکې ویل شوي دي چې د افغان مهاجرینو په خاصه توګه د پی او آر کارډ لرونکو چې کوم مسایل دي په هغې خبرې شوي دي او دې ته د حل لارو چارو په پیدا کولو باندې بحث شوی دی. نو دوستانو، څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویلي دي، پی او آر کارډ لرونکي افغانان دلته د یو میکانیزم له لارې اوسیږي، دې سره نړیوال ملاتړ دی. دلته دا څونه وخت چې ووته د دوی چې کوم کارډونه دي، د دې فنډینګ، د دوی ټیکنیکل سپورټ دا نړیوالې ټولنې کړی دی او تر هغو پورې چې افغانان پی او آر کارډ لرونکي په پاکستان کې ژوند کوي، دوی سره د نړیوالو ملاتړ موجود دی. نو په دې خاطر که حکومت خپله پالیسي جوړوي هم، خو د دغې نړیوالې ټولنې چې کوم تحفظات دي، د هغوی کومې پریشانیانې دي، دا به په نظر کې نیسي، ځکه چې دا یو سپورټینګ سایډ دی. که حکومت هره پالیسي جوړوي نو هغوی هم ورسره افیکټ کیږي. او منیسټری اف سفران چې کوم دی حکومت یوه سرکاري اداره دی، یو سرکاري وزارت دی، د دې په چتر کې افغان کمیشنریټ فعالیت لري چې هغه د افغان مهاجرینو لپاره دی. نو انشاءالله امید شته دی نږدې شپو ورځو کې به د افغانانو دغه موده وغځول شي او دوی ته به اجازه ورکړي تر څو د تیر په څیر دلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. او په موجوده وخت کې دا امکان هم نه لري چې پی او آر کارډ لرونکي د افغانستان ته واستول شي، ځکه څنګه چې ما مخکې څو ځلې ویلي، دلته په سلګونو زره خلک اوسیږي چې هغه بیخي اسناد نه لري، هغوی سره سیاسي کارډونه دي. تر څو چې هغه موضوعات نه حل شوي، د پی او آر کارډ موضوع دا یو ثابته موضوع ده، یو پلیټ فارم دی، یو ډیټابیس دی. نو که دوی بیا باسل کېږي هم داسې صحیح طریقې سره به د دوی غم خوړل کېږي. دلته دوی چې کوم کار روزګار دی، مسایل دي، هغو ټولو ته په کتلو سره به د دوی لپاره یوه تګلاره جوړېږي. هغه ورونه چې موږ سره اړیکه نیسي، دې باره کې پوښتنه کوي، تشویش مه کوئ. انشاءالله 40 کاله دلته د افغانانو وتې دي او امید دا دی چې پاکستان د افغانستان یو ډېر ښه ګاونډي هیواد دی. دلته زموږ 2 نسلونه رالوی شوي دي، نو چې هره پالیسي جوړوي د دواړو هیوادونو ګاونډیتوب ته په کتو به یې جوړوي. ډېره مننه.